زما ګرانو محترمو، کله چې د مصیبت ورځې شپې دا شروع شوي او د مصیبت دا موسم په حرکت کې رالو او یو غم نه چې بل ورپسې شروع شوی، یو غم نه ختم شوی چې بل غم شروع شوی، یو مصیبت وړوکی چې بل پسې غټ راشي، یو مصیبت غټي چې بل پسې دا غینم غټ راشي، او داسې دا شپې ورځې په تا باندې تېرېږي او د مصیبتونو او د غمونو باران دا په تا ورېږي، او دا مصیبتونه او دا سوچونه او دا غمونه دا په تا لکه د غرونو پراته وي. په دې وخت کې ته دا سوچ وکړه چې الله سبحانه وتعالی داسې یو حالت ته تا وباسي چې ته به دا مصیبتونه هېرې، داسې یو وخت به په تا باندې راولي چې دغه مصیبتونه به تا نه هېروي، او مصیبتونه څه کې چې دې مصیبتونو په تا باندې څه تېر کړي دي نو الله به تا نه هغه هم هېروي، هغه حالت به هم تا نه هېروي چې د مصیبت په وجه باندې په تا باندې تېر شوی دی، هغه غم چې هغه تا سکلی دی، هغه غم هغه درد چې هغې ستا زړه زخمي کړی دی او ستا زړې ختم کړی دی او تی کمزوری کړی او تی خراب کړی، هغه حالت به هم تا نه هېروي، هغه درد به هم تا نه هېروي چې کوم درد تا ته مصیبت رسولی دی. چې مصیبت راولي نو مصیبت اخوا کوي هم، چې مصیبت راوستی شي نو مصیبت دنه لرې کولی هم شي، نو هېڅکله به هم په دې وخت کې ناامیدي ښکار کېږي نه، الله سبحانه وتعالی پسې به ځان کلکې او الله سبحانه وتعالی سره به مضبوطه رابطه ساتي. په دې وخت کې د مصیبت راتلو وجه هم دی چې ته خپل رب سره رابطه مضبوطه کړي، ته خپل رب ته فریادونه وکړې، ته خپل رب نه وغواړې، ستا رابطه ستا د رب سره مضبوطه شي. دا د مصیبت د راتلو فایده ده او په هر حال کې ستا لپاره خیر دی، څو پورې چې ته په خپل رب باندې مؤمن یې او ستا په خپل رب باندې ایمان دی نو ستا لپاره په هر وخت کې خیر دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن په هر حالت کې خیر دی، که مصیبت ورته ورسېږي او په دې مصیبت باندې شکر وباسي چې ربه په دې شکر دی، په دې حال باندې زه راضي یم، ستا په دې قدر راضي یم رب العالمینه چې څه رسېږي ما ته ستا په حکم رسېږي او ستا په تقدیر باندې او زما په دې باندې ایمان دی، زه کله هم خفه نه یم او زه به کله هم په دې باندې خفه نه شم او زما هېڅ شکایت نشته دی، زه هېڅ اعتراض مې په تا باندې نشته دی، زه به چاته هم شکایت نه کوم بلکې صبري صبر جمیل، زه به صبر کوم، هغه صبر به کوم چې زه به چاته خوله نه ورانوم په دې مصیبت کې، زه به چاته شکایتونه نه کوم، نو چې کله تا باندې مصیبت راغی او دغه مصیبت ته په زړه کې په ځان باندې صبر تیر کو او خلکو ته د شکایت ونه کو نو الله به تا د دې مصیبت نه وباسي، او دا د رب العالمین طریقه ده. خو چې کله د شکایتونه شروع کړه نو دغه مصیبت به دغه غم به چې څومره ته د مخلوق ته شکایتونه کوي او څومره په دې خلکو پسې منډې وي دومره به کړېږي، دومره به تکلیف تا ته رسېږي او ټول عمر به ذلیله ګرځي. مصیبت هغه مصیبت دی چې کله تا الله ته ورسوي نو دا نعمت دی. شیخ الاسلام ډېره ښکلې خبره کړې ده، هغه غم او هغه مصیبت چې په تا باندې راشي او تا د الله سره میلاو کړي او ستا رابطه د الله سره جوړه کړي نو دا ستا لپاره نعمت دی. هغه مصیبت چې هغه په تا باندې راشي او تا د الله نه لرې کړي نو دا ستا لپاره عذاب دی او ستا لپاره یو مصیبت دی. نو مصیبت ځان له نعمت جوړ کا، مصیبت ځان لپاره نعمت وګڼه او د الله سبحانه وتعالی تقدیر د ځان لپاره د هغې باندې راضي شه، هغه د ځان لپاره یو فیصله وګڼه چې الله سبحانه وتعالی ستا باره کې کومه فیصله کړې ده په هغې باندې ته راضي شه، نو الله سبحانه وتعالی تا باندې دا حالت هېروي. او کله چې مصیبت راځي په تا باندې نو دا آیات ځان سره اړوه. الله سبحانه وتعالی وایي فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، داسې مصیبت په تاسو باندې راوستو چې د یو مصیبت د پاسه بل مصیبت او بل غم او د بل د پاسه بل غم، دې لپاره چې هغه بل مصیبت تاسو له هېر شي او په هغې باندې خفه نه شئ. نو چې کله هم داسې مصیبتونو کې اخته شي چې یو مصیبت نه ختم شوی بل شروع شوی، بل نه ختم شوی بل شروع شوی، دې لپاره چې ته د رب په تقدیر باندې راضي شي او د رب په تقدیر باندې ستا ایمان پیدا شي.